ولې بیریږي؟ ورسه دوه کسان دي نور در سره راوله، کومک کوونکي دلته راپورته کړه. وایا بسم الله کوم تا باندې سوال کړه، سوال جواب ورکړه. له 12 امامانو دي یو روایت سی انبیا د مال میراث پرېږدي. راځه په خیر مهرباني شروع سه. وایا جناب وایا. او ټیم د سٹارټ جواب ورکړه. وای سوال څه دی؟ وایا سوال وایا. سوال دغه سوال در باندې وکړي چې یو د یو امام نه دا ثابت کړه د میراث حق چې د مال پرېږدي انبیا. لږ صبر وکړه، ټیک شو. ګوره جناب تاسو ته ما کاري صاحب دا خبره کړې ده او دې باندې یو طولاني ډسکشن زما او تا په منځ کې شوې ده. تاسو ته ما د قرآن مجید نه دغه ثابت کړې ده چې په قرآن مجید کې چې کوم د میراث خبره ده د حضرت یحیی او د زکریا علیه السلام حواله سره، نو هلته لیرثني نه چې کوم مراد دی هغه د مال مراد دی. او د تاسو په تفاسیرو کې مې درته ښیلې وه چې ابن عطیه قول همدغه دی چې اکثر مفسرین دغه وایي، اکثر اهل علم دغه وایي چې دلته کوم مراد دی هغه مال مراد دی. صحیح ده؟ یعنی د 12 امامانو نه کوم روایت نشته. یو شی ثابت کړی دی. لږ صبر وکړه ته دا کوس کا کنه ست هم چې دا پلیز دا کوس کا دا غلطی کړه. کار ملره دي د پټیم کې کار ملره دي د پټیم کې کار ملره. چې کله تاسو ته ما یو شی په قرآن نه ثابت کړی دی، قرآن زموږ دپاره حجت دی، د ستاسو دپاره حجت دی، نو د دې نه غټه څه شی غواړي؟ یوه خبره. دویمه خبره ده چې زموږ د ستاسو په منځ کې کوم بنیادي ډسکشن دی هغه د خلافت او امامت دی. صحیح شو؟ نن به راځو د خلافت معنی څه ده، خلیفه وایي څه ته، او بالکل بیسک نه چې د خلافت دینی امر دی او که دنیوي امر دی، او پیغمبر خدا آیا دغه ځان نه پس خپله خلیفه منتخب کړی دی که امت یې دغه اختیار ورکړی دی؟ آیا اجماع سره د ابوبکر حضرت ابوبکر خلافت ثابت شوی دی؟ اجماع سره ثابتېږي او که نه ثابتېږي؟ آیا مونږ سره د امام علي خلافت حواله سره نشته او که نشته، یا د نورو ائمو حواله سره نشته او که نشته؟ دې باندې به تفصیلي به سره ډسکشن وکړو او بالکل بیسک نه به شروع شو. بسم الله. ګوري دوستانو، د دې سړي ټوله مناظره پرته ده. د المؤمن د قاري شفیع الله مومن په اکاونټ کې نشر شوی ده ټوله مناظره. یو ټولو مسلمانانو په مخ کې ویل چې دا به زه له امامانو درته ثابتوم. اول خو یعنی امامان په قرآن نو خبر، علي په قرآن خبر ده. تاسو وګورئ د ما په مخ کې تفسیر العیاشق تفسیر الميزان د سید طباطبائي پروت ده. هغه وایي چې ان الانبیاء عليهم السلام لا يرثون مالا ولا يرثون لما صح عندنا من الأخبار. وسقوريا تفسيري نمني، إمامي نمني، قولي نمني، بل څو کتابونو ما دا خبر ورته ثابته کړې ده چې امام انبیا د مال میراث نه پرېږدي. لا يرثون دينارا ولا درهما، دينارا ولا درهما. لا یو کتاب نه، لا دو کتابونو نه، لا دریو کتابونو نه، لا تفاسیرو نه. دا تفسیر میزان ده، هغه وایي چې انبیا د مال میراث نه پرېږدي. اول سوال دا ده، تر قیامته پورې درته چیلنج ده علي جانه، یا به وایي چې 12 امامان په قرآن نه پوهېدل، او یا به وایي چې 12 امامانو قرآن تفسیر نسته، او یا به وایي چې دغه 12 امامانو علم له موږ نه پټ کړی د علي جانې نن خلقو ته ښکاره کوي. دا در سره نوټ کړه. دوم، آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمې ته هدیه ورکړې وه، هبه یې ورکړې وه، هغه میراث او که میراثو د تاله علماو به زه اوس درته ثابتوم چې نبي علیه السلام هبه ورکړې وه فاطمې ته د باغ فدک، هدیه یې ورکړې وه. ته څنګه د هدیې په ځای کې آیات د میراث راوړې؟ ته خپله یو قول د بل قول په تضاد او په ټکر کې ده. اوس ما له تا نه د 12 امامانو نه د یوه دلیل طلب کړی ده. له امام علي، امام علي منې که نه منې، امام حسن منې که نه منې، امام حسین تر امام حسن العسکري علیه السلام پورې یو قول درنه غواړم چې انبیا د میراث د مال پرېږدي او پرېښی. دوم سوال، آیا رسول الله میراث پرېښی ده او که فاطمې ته هبه ورکړي، هدیه یې ورکړې ده؟ اوس بیرته بیا د تا کتابونه تفسیر المیزان مې درته وښودل، د تفسیر المیزان حواله 14 جلد 23 صفحه ده چې سید طباطبائي وایي چې الانبیاء لا يرثون مالا، انبیاء میراث د مال نه پرېږدي. په دې اړه څو خبرې؟ له امامانو یو دلیل، او که دلیل نه لري
انبیا امامان په قرآن نه پوهېدل، که په قرآن پوهېدل د امام تفسیر راوړه، سیرثنی و یرث من آل یعقوب، امام دی ویلی وي، امام دی ویلی وي چې نبی علیه انبیا مال دی میراث پرېږدي، وروسته بیا تا کتابونو ته زه مهرباني خداش چل دی جناب کنه چې په دې حواله سره زمونږه تفصیلی ډسکشن شوی. اول خبره خدا چې تاسو ته ما ام دې حواله سره دا خبره کړې و، ته دا خبره کې چې بھئی ته زیات پوهیږي او کا امام زیات پوهیږي کنه، بھئی ته ماته دا وایي چې ته زیات پوهیږي او کا دستا مفسرین زیات پوهیږي، ابن عطیه زیات پوهیږي او کا ته زیات پوهیږي، چې تا ته ما د ابن عطیه قول درته در کړو چې بھئی دا د قران مجید آیت ته صحیح شو، سورۃ مریم آیت نمبر 6 او په هغه ډیټیل کې په تفسیر کې د ستاسو بوکس نه مدرتا روایت خودلیو او باقاعدگی سره د ابن عطیه قول می درته خودلیو چې باقاعدگی سره غوي چې دلته نه اکثر مفسرین دا وایي چې دلته نه کوم مراد دی هغه ظاهری میراث دی، هغه مال دی، هغه چې کوم دی نبوت یا علم نه دی، ولې چې بالکل په دې کتا سو ګوري دغه چې کوم مثلا الفاظ دي د آیت لکه دا بالکل واضح دي کنه چې ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه، اوس دا واشتعل الراس شيبه یا وهن العظم مني یعنی زما چې کوم دي ډوکی کمزوري شوی دي او سر می سپین شوی دی، او د دې نبوت سره څه تعلق دی جناب؟ د دې علم سره څه تعلق دی جناب؟ هغه خو نبی دی، الله تعالی یو نبی نه پس کا څوک نبی جوړي، الله تعالی یو نبی نه پس کا مثلا هغه دونه زیات عمر تیر کړی دی حضرت زکریا علیه السلام، نو هغه خو چې کوم دي د علم وارثان لکه به نو جوړ کړي، 10,000 ته د خپل علم خودلو، نو دغه څه خبره نه ده. دلته مراد چې کوم دی هغه تناسوک دی، هغه ته چې کوم دی ظاهری وارث دی، نه چې هغه ته چې کوم دی مثلا نبوت یا سورته وایي چې علم دی. بهغه ټول بني اسرائیل او حضرت یحیی علیه السلام، حضرت زکریا، حضرت عیسی علیه السلام نه شپږ میاشتې چې کوم دی مشر دی، نو 6 مهینه بعد خو سلام چې کوم دی حضرت عیسی علیه السلام راتلو کنه، کدلته د نبوت او د علم خبره وي خو الله ورته ویلو چې تاسو اسنام سو میاشتو پس چې کوم دی عیسی علیه السلام روان دي، نو د دې سوال سر نه ضرورت نشته. خدا خبره چې کومه ده دغه خبره غلطه ده او دغه کوم تفسیر دی، او تا ته ما دا خو دی دستا کتابونو نه باقاعدګي سره چې ابن عطیه دغه قول دی چې اکثر مفسرین هم دغه وایي، اگر چې د تاسو مفسرینو پکې سو اقوال شته او زه د نوې مچره زمونږ په فسخه په کتاب کې باندې وی راغلی صحیح شو، یو نیم کول به راوړی وي، اوس تاسو سیاق او سبق څه شی دی څه شی نه دی هغه په کار دی چې ډسکشن شي، هغه بیل خبره ده. خو به دا خبره بالکل واضحه ده د ستا په بوکس کې راغلی ده چې دلته لفظ مال نه مراد، میراث نه مراد چې کوم دی هغه ظاهری میراث دی. به چې کله ته یو لفظ ظاهری معنی باندې حمل کول شي، نو ته خامخا ولی هغه لیرثنی ويرث من آل یعقوب چې کوم دی هغه خامخا ولی فرض کوم مجاز معنی ته وړو، ضرورت یې نشته. صحیح شو جناب؟ دې باندې مونږ تاسو سره ډسکشن تفصیلی شوی دی. یو خبره د تا دویم سوال جواب واوره، د تا دویم سوال جواب واوره. د تا دویم سوال جواب دا دی جناب چې ته ویل چیرې فرض کا حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها ته فدک چې کوم وو هغه هبه وا هغه میراث، نو د کې خو هیڅ شک نشته چې موږ د خبرې قائل یو چې فدک کوم وو هغه هبه وا، خو آیا پیغمبر خدا نور اموال یا فرض کا نور املاکی از میراث پرخلی او کنه پرخلی؟ یو خبره. دویمه خبره ده چې بای مثلا هبه او کا میراث دا بیل خبره ده. اصل بحث دغه ده چې انبیاء علیهم السلام کوم دي هغه میراث پریدي او کنه پریدي. ٹھیک شو؟ نو پہلا خبره خدا جناب چې دونه ار یو سړی پويږي که فرض کا یو انسان اولاد لري، بچی لري او د میراث خبره دونه اهم خبره، او ولې چې بعض حدیثو کې راغلي دي کنه چې پیغمبر خدا ځنې اصحابو ته ویل چې تخپل ځان نه پس میراث مصدقه کوه دا پریک دوا لک صبر وکا دارالحفاظ ولا دا کس کوتا ته کوشا کنه ته سوي مت ته کوشا ته زه درته وایم 15 دقیقې پرس ما 2 دقیقې خبرې وکړې، 15 دقیقې وتا تم یو منټ وتا ته هم ټایم درکو. الله دا څنګه دی جناب چې پیغمبر خدا حضرت فاطمه ته ولې نه وی چې به عزت میراث نه پرېږدم چې هغه حضرت ابوبکر ته وی، ضرورت یې سره چې نور خلکو ته وی او حضرت فاطمه خپل بچی ته نه وی؟ د دې تعلق خو د غیب بچی سره دی، بھائی د دې تعلق خو مثلا ازواج سره دی، هغه ته پکار دی وی، نه کې حضرت ابوبکر ته وی. 2 دقیقې وخت واخیس، شپږ دقیقې. ښه قدرمندو دوستانو غوږ سي، الحمدلله ثم الحمدلله
اے دی قرآن منونکو مؤمنانو، اے دی محمد رسول الله منونکو مؤمنانو، یوه خبره ملا اهل بیتو واورېدله؟ نه. د 12 امامانو واورېدله؟ او دغه کس کوس کده پلیز، دا کوس کده پلیز، ته کوشه ده چوپ شئ. د کوس کده غوږ ونیسئ، خپل د کوس کده ته دې مایک بند کړه، عبدالکریم جان مایک دې بند نه کړه. نه نه د کوس کده ثابت کوس کده دا مخه کیږي مانس کې کنه چې کله ما ځان سره سکون دی راوستلی. نه 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 د کوس کا پلیز د کوس کا بای چې کله ما سوک ځان سره دی راوستلی دا تاول راوستلی دا خو درته مې ویل سیرا ته دا اوس خبرې ته غوږ نه نیسي. دا کوس کده کس کوس کده دته وای چې دا کوشي دا چرته نه راغلی دی دا په پلیز دته وای چې دا باندې کوشي اتفاق سره کړی وو. دغه کوس شي دا دته وای دا کوس شي دا ښه عبدالکریم جان زه کوسه عبدالکریم جان دلته به نو وخت څوک ورته ګوري وخته دی الله بنده تا ته څونه وخت پکاري زه د ذمہوار یم خپل کس دی دا اوس د مسلمانانو دا کوس کس ته بل کس وخت مې درته ویسي 2 دقیقې واخله 6 دقیقې دا کوس کس ته بل کس راولم راواخله خان یار تراش راپورته کړ عبدالکریم جان پرې دغه راپورته کړ یو د دې تاله خو یو د دې مال خو د ما ته تیار لک بنه د لازانه جوړ کړي علي جان بس دا کوس کړ دا کته کړ دا پورته کړ راپورته نه به خبره ما کوي کنه آرام سکینی بس یا ثبت کو شیلار شي خبره ما کوي عبدالکریم جان مایک دی بند کړ مې یو خبره منه کړ فقط سی ټیم پرس وای ټیم پرسو ټیم شروع ول ټیم پرس ول بس بل خبره مکو بس دغه ضرورت نشته سونه ټیم اخلي واخله خادمه ټیم شروع کړ اوس روسه وای سونه ته غونډه غنټه سات ټیم دی یا به اصولي زنه کوم په اصولو بدلته زیرا اصولو سونه تاسو ته ټیم پکاري تاسو ته اجازه دی جناب ها ګوري قدرمندو دوستانو مسلمانانو ورونو الحمدلله دی امام خبره نسته نن دی اهل بیتو خبره نسته نن دی امام عطیه خبره دی اهل سنت والجماعت کتابونو تلک یتیمان ولاړ دي کبروا یا اهل السنه یو تکبیر یو خوندور تکبیر مزیدار تکبیر په دې کمنټونو کې تاسو وګورئ یوازي مذهب دی دوی دی روافض ودا دی شیعه ودا سی دی بل په کتاب باندې ولاړ ده دی بل کتاب نه دلیل را اخلي لا امام نه دلیل نسته لا معصوم نه دلیل نسته تفسیر دی قرآن نسته یو شی نسته قدرمندو دوستانو زه په دستي زله عقل له تاسو سره خبرې نه کوم مسلمانان ای عام و شیعه دی الله خاطر وکړي ټول مسلمانان دی انصاف وکړي مسلمانانو موسوعة أحاديث أهل البيت الشيخ هادي النجفي معتبر شيخ دي دولس إمامه وم جلدة 243 صفحة ده مسلمانانو پر دي كتاب كي روايات راوړي علي ننتر دولس إمامانو لو يپوه لري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا أنبياء نا يو درهم يعني دي مال ميراث نبريك دي نا دينار ونا درهم بريك دي وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم مسلمانانو إمام الصادق عليه السلام واي رواية معتبرة الإسناد الرواية معتبرة الإسناد لإمام الصادق عليه السلام إيه أهل السنة والجماعة إمامان مغمنو كي تاسي منيا إمامان مغمنو كي علي جان مني داسي رواية لإمام راورا مسلمانانو بل كتاب تپسي وقوريا دراسات في ولاية الفقيه الشيخ منتظري أول جلد 308 صفحة فدي كتاب كي مسلمانانو واي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا روايت دا تردي زي پوري ورته وګوريا ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما والروايه ببعض طرقها صحيحه اي مسلمانانو دا خو دي دله کتابونه دي امام الصادق عليه السلام یو ځل کې رسول الله نه روایت کوي امام الصادق عليه السلام بل ځای په خپل باندې وایي انبیا د مال میراث نه پرېږدي مسلمانانو لا امام نه روایت نسته د اهل سنت کتابونو ته ودرېدل اوس به د امام نه قول راوړل ته خو یې 12 امامان منم ماته 12 امامان حجت دي زه به د 12 امامانو پیروي کوم دا ثقل الاصغر دي لاړې امام عطیه ته ودرېدلې مسلمانانو بل خبر سبحان الله دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي فاطمه رضي الله عنها دي هبه کولو په اړه سی باغی فدک
اول پوښتنه دا ده چې دا باغ فیده کې کله ورته هیبه کړل؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور لورانو حق پکې درلودل کې نه درلودل؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په نزد شیعه و ظالم ده؟ ولی چې العیاذ بالله ځکه چې د نور لورانو یې حق را اخیستلی دی ویې لور ته ورکړی ده. کچيري رسول الله صلی الله علیه وسلم دا باغ فیده کې هیبه کړی وي نو په آیات کې د میراث آیات ولې راوړي؟ په دلیل کې آیات د میراث ولې راوړي؟ هغه خو میراث ته دا خو هیبه ده. بل سوالم در سره نوٹ کوه، بل سوال می دا ده دلیل له امامانو غواړم را دي نه وړل د فاطمه الزهرا رضی الله عنها په اړه د هیبې مثال راوړل، آیاتونه د قرآن د میراث لفظ پکې راغلی، دا بیرته حق نه لري چې د فاطمه رضی الله عنها په باغ فیده کې مخکې کړي. دریم سوال می واوره، آیا په دې میراث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د فاطمه رضی الله عنها حق او که د زوجات مطهرات حق او که د خپل تر د عباس رضی الله عنه حق او که د امام علي رضی الله عنه حق؟ وخت می پاته د کپرسو 2 دقیقې شته قارسیم. ها اوس بیا تکرار درته وایم علي جان امام عطیه ته مدرېږه، هغه د تا دپاره حجت نه ده. ته د یوارې په خپله دعوه باندې له 12 امامانو دلیل راوړه. آیا دا 12 امامانو دا علم پټ کړی د چې د میراث په اړه باندې د انبیاو خبره نه ده کړې؟ او که یې کړې وي داسې پیش کړه که ماسې درته پیش کړل. بل آیاتونه د تا تفسیر میزان دی وګوره، تفسیر صافي دی وګوره، تفسیر نور ثقلین دی وګوره، ټولو همدا روایت راوړي چې انبیا میراث د مال نه پرېږدي بلکې میراث د علم د نبوت او د حکمت پرېږدي. یو آیات در پاته ده چې هغه آیات یرثني و یرث من آل یعقوب. هلته زکریا علیه السلام دعا کوي چې ای رب ماته اولاد راکړي، داسې اولاد راکړي چې له ما نه وروسته د ما قوم ګمراه نه سي، او هغه ته نبوت ورکړه، هغه بچي ته چې د تا د دین دپاره خلق را دعوت کړي. بل زکریا علیه السلام سرمایهداره نه و، زکریا علیه السلام نجار و، هغه میراث نه درلودل چې یحیی علیه السلام ته میراث پرېښوی. بل جواب پسې واره چې د ټول عمر دپاره که د خوله بنده کړه خو بنده به دې کړه، که د عقل درلودل د زړه سره. یحیی علیه السلام د زکریا علیه السلام په ځوان باندې وفات شوی ده، نو دا د عامو خلقو د شان سره نامناسبه ده چې عام انسان دی وایي چې ای ربه د ما زوی ته د ما میراث پرېږده او هغه زوی دی بیا مړی وي. نو د انبیاو له شان سره به دا څنګه لګیږي چې انبیا د مړه زوی دپاره میراث وغواړي؟ د مړه زوی دپاره دی چې یحیی علیه السلام د هغه په ځوان باندې وفات شوی ده. د دې سوالونو جواب تر قیامته پورې به قرضدار وي. علي جان آیا امامانو یوه خبره لکه د تا له 2 کتابونو چې مې اوس درته ثابته کړه په صحیح سند سره انبیا د دینار د درهم دغه نه پرېږدي، میراث نه پرېږدي. بل فاطمه زهرا رضی الله عنها په خپله خوله د اقرار وکړه چې نبي علیه السلام ورته هیبه کړی و. آیا په دې ټیم کې چې نبي علیه السلام باغ فیده کې هیبه کول د نبي علیه السلام نورې لورانې ژوندۍ وې که نه وې ژوندۍ؟ دویم سوال، که ژوندۍ ولې آیا رسول الله ظلم له هغو سره کړی ده؟ العیاذ بالله د ټولو حق فاطمې ته ورکړی ده؟ آیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث کې امهات المؤمنین حق درلودل کې نه درلودل؟ آیا د نبی علیه السلام په میراث کې عباس رضی الله عنه علي رضی الله عنه حق درلودل کې نه درلودل؟ جواب دی اوره او ټول نه اول خبره خدا چې تاسو کومه دا خبره وکړه چې یاره فرض کا زمونږ په بوکس خبر راغلی دا چې انبیا علیهم السلام کوم دی هغه په میراث کې علم پرېږدي، هغه درهم و دینار نه پرېږدي، هغه پکې جایداد نه پرېږدي، او دا د حضرت امام صادق علیه السلام نه نقل ده. تاسو ته ما دا خبره مخکې کړې وه حضرت علي جناب چې حضرت امام صادق علیه السلام ته یوې خبرې پته ده، تا ته یوې خبرې پته ده، ما ته یوې خبرې پته ده. آیا امام علي ته به هغې خبرې پته نه؟ آیا حضرت فاطمې ته به د هغې خبرې پته نه؟ چې حضرت امام صادق علیه السلام ته د خبرې پته ده چې انبیا کوم دی هغه میراث نه پرېږدي، انبیا چې کوم دی هغه جایداد نه پرېږدي. نعوذ بالله ته دغه مقصد تا مقصد آیا دغه ویل دي چې مثلا امام علي علیه السلام چې کوم دی هغه د دې خبرې نه بېخبره و، هغه د ارسم حوالې سره عالم و او د میراث په حوالې سره دونه نه پوهېده چې انبیا میراث پرېږدي مو که نه پرېږدي. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نعوذ بالله دونه بې خبره وه، دوره له علمه وه، اسلام باندې نه پوهېدله چې هغې ته دا پته نه وه چې یاره پیغمبر خدا میراث پرېږدي او که نه پرېږدي ما طرف ته. دا خو هغې باندې چې کوم دی قسم ته ته تهمت لګوي. تاسو ته ما د دې خبرې ولا وضاحت مخکې کړې ده او اوس هم درته کوم چې حضرت علي ګوره قرآن مجید کې دغه آیات راغلی دی چې د نبي چې کوم ازواج دي هغه تاسو یعنی مین دي صحیح شو، امهات دي. اوس دلته ام نه څه مراد دی؟ دلته ام نه آیا هغه ام مراد دی چې کومه د ستا حقیقي مور ده؟ اوس د ستا کومه حقیقي مور ده هغه د ستا بوسه اخیستی شي، تا هغه بوسه کوی شي. آیا د نعوذ بالله د نبي کوم ازواج دي هغه د ستا بوسه اخیستی شي؟ نه.
دلته کوم مراد دی هغه فقط افضلیت دی، صحیح شو، هغه فقط فضیلت دی. نو د ته دغه کوم حدیث پیش کړي د علم فضیلت حواله سره چې کم دی چې انبیا کوم دی هغه علم پریدي او درهم و دینار نه پریدي. پته ما دا خبره پیلم کړی دا چې زمونږ بوکس کې دغه حدیث د علم فضیلت حواله سره نقل دی چې نبی ایزا نبی چې کم دی هغه علم پریږدي، صحیح شو. البته نبی ایزا باپ، صحیح شو، بطور یو والد چې کوم دی هغه میراث پرېږدي، په دې کې هیڅ شک نشته. مثلا مونږ دا خبره کوو چې بھائی علماو وارثان په علم کې د هغو طلاب دي، صحیح شو، خو په علم کې دي. د مقصد آیا دغه ده چې مثلا د علماو کوم فرزندان دي بچي دي هغه د هغو مثلا د میراث او د جایداد او د مال ولا وارثان نه دي، بس هغه هم دغه طلاب دي. نه، دا خبره غلطه ده جناب. او تاسو ته ما حضرت یحیی علیه السلام ته خبره کړې ده چې حضرت یحیی حواله سره چې کوم دي 100 اقوال دي، باغی کې یو قول دغه ده چې هغه حضرت زکریا علیه السلام په زندگی کې وفات شوی دی. او البته بل قول دغه دی چې نه، حضرت زکریا علیه السلام چې کوم دی هغه د حضرت یحیی علیه السلام په زندگی کې وفات شوی، شهید شوی دی، نه فقط وفات شوی دی بلکې شهید شوی دی، صحیح شو. او یو خبره بل واوره جناب، تاسو ته دا خبره موکا چې تاسو وایي چې دا یو نبی د پر ډیره نامناسبه ده چې هغه د خپل الله تعالی ته مثلا د میراث مطالبه وکي او میراث د پر چې کم دی هغه وی چې مثلا زما ته د میراث او د ضرورت دی، د وارث ضرورت دی. تاسو ته ما د خبره وضاحت هم کړی وی چې جناب څو میاشتو پس حضرت عیسی علیه السلام دنیا ته راتلو کنه، الله به ورته ویلي چې ته د حواله سره مه خفه کېږه، اولو العزم نبی روان دی، د حضرت دستا فرزند ضرورت نشته. بل خبره دا چې د نبوت تعلق اولاد سره نه دی چې خامخا دستا په اولاد کې بچی کم دی نبی رضی، نه دا خو ضرور نه دی. بنی اسرائیل هغه ټیم الله تعالی منتخب کړي او په هغو کې به چرته نم چې کم دی نبی راتلی شو. او دا کچره ته دا خبره کوي چې فرض کا دلته مراد یحیی علیه السلام یعنی د زکریا علیه السلام علم کې وارث دی، نو خود زکریا علیه السلام باندې اعتراض رضی، سوال رضی. دا څنګه نبی دی چې بوډھاپې پورې ځان د پر یو علمي وارث جوړ نکو، اخري بوډھاپې کې چې کم دی الله نه وارثان غواړي، نعوذ بالله. دا یو ډېر غلطه خبره ده. او ته ماته بار بار وایي چې بھائی ته امام کول نه ثابت کړه. تاسو ته ما د الله تعالی کتاب نه دغه خبره ثابت کړه. تاسو راشي دغه آیت باندې خبرې وکړئ کنه، ډسکشن وکړئ. دغه 2-3 آیات یو بل آگے پیچھے دي کنه، هغه کې د څه اشکال نور وي، بس حال تک په نبوت او علم باندې سکري نه وینو راوړه. په هغه آیاتو کې بالکل واضحه کرینا د ظاهري وارث حواله سره دي. څه بزرگ شای ما وخت چې کوم د سپین شوی دی وغیرہ وغیرہ، چې کله چې ظاهري ورثه او حواله سره وارث حواله سره هغه کرینا موجوده ده، نو ته خامخا علم او نبوت طرف ته سلازه ضرورت یې نشته علم نبوت طرف ته تللو. نو دا شله چې د باندې تفصیلی ډسکشن شوی دی او تاسو ته ما د قران مجید آیت راوړی دی په دلیل کې، دنه غړ خو دلیل نه د امام قول وروړو ضرورت مسله نشته، د قران مجید آیت او دې باندې ما تاسو ته خو د تاسو تفسیرونه دغه شیز مخکې نقل کړی دی، بیان کړی دی چې د تاسو په تفسیر کې لیکلي دي چې دلته کوم دی دلته مراد کافی زیات مفسرین هغه دي چې هغوی دلته مراد ته نه څه خسته دي، مال ته نه خسته دي. تاسو ته ما دا خبره مخکې موږ چې راځو خلافت بحث باندې چې غزه شیعه سنی منځ کې بیسیک بحث دی، هغه باندې ډسکشن وکړو. دا ډېر ښه. قدرمنو دوستانو، علي جان دی ټولو امامانو اقوال په دې وایي امام دلیل ته ضرورت نشته. امام ثقل الاصغر لدیوال سره وویستل، په خپل خپل باندې اقرار وکړل چې امام قول ته ضرورت نشته. سبحان الله. امام علي ته ضرورت نشته، امام حسن ته ضرورت نشته، امام حسین ته ضرورت نشته، امام باقر او صادق ته ضرورت نشته، ټولو اهل بیت ته ضرورت نشته. علي جان ماشاءالله ښه اقرار ده، یا عام او شیعو د پاره د ډېر ښکلی اقرار وکړل چې امام ته ضرورت نشته. امام تاسو به زما خبره یو دقیقه ما د خپل خبرې وضاحت په خپل کړی ده، تاسو ته ضرورت نشته. زما خبره به ته غلط وګونی شکل هغه خپل 15 ته موغږي 15 دقیقې وګږي وګونی شکل ته چپا ته دارالحفاظ ته چپ شته خبرې ما کوه. خبرې مسلمانان بیا قضاوت کوي، ګور د مسلمانان بیا قضاوت کوي. ښه عام شیم غیرتمن عاقل خلق وای خبرې کوه هغه بیا قضاوت کوي. ښه مسلمانان ورونو، د امام صادق علیه السلام قول می ورته پیش کړل، د رسول الله قال رسول الله قول می ورته پیش کړل، په دیوالي وویستل. امام ته وایي ضرورت نشته، معصوم ته ضرورت نشته، اهل بیت ته ضرورت نشته.
د هغو دلایلو ته هم ضرورت نشته عام وشه یو علي جان له ټولو امامانو خلاص کړل استه ښه په قرآن عظیم شان باندې نن امام د نن تر امامانو نه علي جان بهتر پوهیږي د کتاب مې ورته پیش کړل یو کتاب بل کتاب اوس راځو بل کتاب ته زه د تا په کتاب خبره در سره کوم علي جانه کش کې د دا عقلي یو بل غر دی وستل وخت اسې د ټیم پر کول د امام خبره به دې راوړې وه د آیا ته امام علي د قرآن مفسر ګڼې که نه ګڼې آیا امام حسن د قرآن مفسر ګڼې که نه ګڼې آیا امام زین العابدین د قرآن مفسر ګڼې که نه ګڼې آیا امام زین العابدین او باقر او صادق علیهم السلام د قرآن مفسر ګڼې که نه ګڼې که یې ګڼې تفسیر چیرې ده زه د تا خیټالوژي ته ضرورت نه لرم زه مسلمانانو راځئ زه د دلایل بیا رانه پاتې کېږي چې دا زر درته ښکاره کړم ښه راځو مخکې مې 2 دلایل درته ښکاره کړي دي دریم دلیل ته راسیه مسلمانانو ورونو دې ځای ته وګورئ د دې کتاب یو صفحه زه مخکې بله راواړوم دا مرآة العقول ده دریم کتاب ده له دریم کتاب یې ورته ثابتوم فی شرح اخبار آل الرسول علامه مجلسي جل اول 114 صفحه ده مسلمانانو دې ته وګورئ وان العلماء ورثة الانبیاء دا ان ما هیروي په دې ځای کې ان دا ان په دې ځای کې ما هیروي امدا کتاب د دې کتاب 14 صفحې ته ځو ان الانبیاء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم داي ندي ویلسي ورثوا دينار ودرهم وزمكه وغيره دا دي تا كتاب مرآة العقول درايم دليل دي لإمام ندر سرني مشتكوي مسلمانانو بلا خبري دا وكرسي فاطمة رضي الله عنها علم ندر لو دل بدي باندي بالكل ندر لو دل زكا دي تا كتاب واي دا کتاب د مسلمانانو رونو الامالي د شیخ صدوق کتاب ده اول جلد 552 صفحه ده د تا معتبر امام د شیخ صدوق سوای په دې کې په صحیح سند سره خبره راوړې ده قال علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله دخل على ابنته فاطمه عليها السلام واذا في عنقها قلاده فأعرض عنها فقطعتها ورمت بها فاطمة رضي الله عنها تلقلادي په اړه باندې علم نو دتا کتاب وای فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام بیا ورته وی فاطمه دا دتا دی پاره نه خایسته د قلاده په غاړه کې اچوي پیغمبر عليه السلام فأعرض عنها دتا په کتاب کې فاطمه رضی الله عنها علم نه درلودل دتا په کتاب کې فاطمه رضی الله عنها د دې په حکم باندې نه پوهېدله د قلاده مسلمانانو دا بل کتاب ده شرح دي نهج البلاغه دي ابن ميثم كتاب ده شرح دي نهج البلاغه ابن ميثم البحراني لوی شیخ امام ده دي 5 جلده یوسلومه صفحه ده مسلمانانو دي ځای ته وګورئ لطفا دا روایت دي ټولو شیو دي پاره کافی ده آیا سرختیا فاطمه رضی الله عنها پوهیده کنه پوهیده مسلمانانو کله چې فاطمه رضی نبی علیه السلام وفات شول بیا لغنه ورسته فاطمه رضی الله عنها د خپل میراث طلب وکړل نو د ابوبکر په شان کې خبره وکړه زه بل د سره خبرې نه کوم دا خبرې لما سمع كلامها د تا کتاب کې دا بحرانی سي مستقل روایت راوړی ده دی الله حمد و ثنا بیان کړه او بیا ورسته ثم قال يا خيرة النساء اي په خځو کې بهترین یې خځه و ابنه خير الاباء او د بهترین پلار لوري والله دي ما دي قسم په الله یې زه په پښتو درته وایم چې دا خبره درازه نسی والله ما له تاسو سره کومه دښمني نه ده کړې ما دي رسول الله په امر دغه په امر مې عمل کړی ده هغه امر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم څو دا ورته وګورئ څو ورته وایي ابو بکر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول ان معاشر الانبياء لا نورث ذهبا وسورته وګوره لا نورث ذهبا ولا فضه ولا ارضا ولا عقارا موږ انبیا نه دي ذهب میراث پرېږدو نه دي سپینو زرو نه دي سرو زرو نه دي زمکې نه دي عقار نه دي کور ولكننا نورث الايمان والحكمه والعلم والسنه وقد عملت بما امرني ما په هغه څه امر کړی چې رسول الله امر راته کړی وسمعت فقالت چا ورته ویل فاطمه رضی الله عنها ورته ویل ان رسول الله قد وهبها لي ما ته پیغمبر علیه السلام دا هبه کړی قال فمن يشهد بذلك
څوک په دې شاهدي وایي فجاء علي ابن ابي طالب وام ايمن فشهد لها علي رضي الله عنه راغلل او ام ايمن راغله فجاء عمر ابن الخطاب وعبد الرحمن ابن اوف فشهد أن رسول الله يقسمها فقال أبو بكر صدقت يا ابنة رسول الله وصدق علي وصدقت أم أيمن وعمر وعبد الرحمن وذلك أن لك ما لأبيك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي. ابو بکر رضی الله عنه توای سدی تا دی پاره به امغه مال وی کوم مال سی پلار جان دی درکول هغه سدی فدک ل دی تا ته دی روزمره ځون هغه سامان درکول سی تا گزاره ور باندې کېدله او نور به تقسیمول فی سبیل الله پلار دی الله کې. اوس ورته ګوري مسلمانانو ورونو چې ټول عمر دی خپل کتابونه عوام وتنخ کار کوي وای دماغي قسم په الله وي زب داسې کار در سره کوم لکه رسول الله سي کوم کار در سره کول. فرضيت بذلك فاطمه ور باندې راضي سوله په دې باندې فرضيت اي مسلمانانو یو تکبیر فرضيت بذلك واخذت العهد عليه به. فاطمه رضي الله عنها راضي سوله سدادي ما حق نده دا میراث نده دي کې دي میراث حق نده ځکه ابو بکر رضي الله عنه په خبره باندې باور وسره وکړل. وخت می پاته ده کنه د پاته عبدالکریم جان نه یو روایت را اخلم ها وخت خو دې پوره د قاری صاحب محترم مهرباني خو غیر یو روایت هم ورته ښکاره کړه د بده ته 2 منټه اضافه ورکړو. نه بیا به اصولي راځي مکه کوي د دې خپل خبرې وکړه. یو دقیقه یو مهرباني دی علي جان دی موږ سوالونه درنه پاتې نسی. علي جان دی موږ سوالونه په بخښنې سات دی تا وخت نه د حساب زاسي سوالونه در یادوم. فاطمه رضی الله عنها راضي شوې ده. فاطمه رضی الله عنها خپل وایي چې د ما حق نه د میراث مینه ده. دی تا کتاب وایي دی بحرانی سیب کتاب وایي او دی تا دی پاره حجت ام د خپل کتابونه دي په خپل دعوی باندې په میراث باندې د انبیاونه میراث راوړ دلیل راوړ. راځه په خیر وخت شروع کیږي مهرباني وکړه. لک صبر وکړه. د تا کوم الکافینا حدیث راوړیو دا فضل العلم په کوم یو حدیثو سوام نمبر حدیثو پچیش کې الکافی کې لکه دا وګوره الکافی کې سوام نمبر حدیثو الکافینا ما نه دراوړی د زړه سره الکافینا ما نه دراوړی حدیث اصل منبع الکافی ده خو اذا تاتا دراسات في ولايه الفقيه می در تراوړی ده دراسات في ولايه الفقيه دا حدیث مکمل وره مرآت العقول مراوړی مهرباني راځه په خیر. مرآت العقول چې کومه ده د الکافی شرح ده بل شي نه ده صحیح ده. ان العلماء ورثه الانبياء وذاك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما اورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشيء منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا امن تاخذه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. دا حدیث مکمل دا شانته ده صحیح شو. امام صادق علیہ السلام نے نقل ده صحیح شو کہ علماء هغه انبیاء وارث دي او په مطلب یې پوه شوی او که بیا کوی چې ترجمه وکړم نو ترجمه به یې ورته وکړم صحیح شو چې علما کوم دي هغه د انبیاو وارث دي خو دې نه کوم مراد دي دې نه مراد اهل البیت علیهم السلام دي صحیح شو چې هغه د علم پیغمبر والا وارثان دي او په دې امت کې پیغمبر خدا خپل ځان نه بعد پرېښلي دي. نو دا حدیث چې کوم مکمل راشي وایي ګورو نو هغې په مطابق هم چې کوم دی وارثان اهل البیت علیهم السلام کېږي او د علم وارثان کېږي او تاسو چې کوم د اهل بیت علیهم السلام نه علم روانه خستو بل چا نه مې راواخستو دا بهر کې دا حدیث په دې باندې دلالت نه کوي چې کوم خبرې باندې تاسو دا دلالت ګرځوئ. یوه خبره. دویمه خبره ده چې تاسو که فرض کا ښه د میراث حوالې سره د ستاسو د هغه ته وښیم که نه چې بیا به مخکې ځو. دا وګوره تفسیر رازي دی مفاتيح الغیب صحیح شو تفسیر مفاتيح الغیب تفسیر رازي په دې کې د میراث حوالې سره وګوره احدها یعنی په دې کې څو اقوال دي چې دلته میراث نه څه مراد دی. ان المراد بالمیراث في الموضعين هو ورثة المال وهذا قول ابن عباس والحسن حسن مراد حسن بصري والضحاك
او بل چې کوم قول دی هغه څه قول دی ان المراد به في الموضعين وراثة النبوة وهو قول ابي صالح. لکه په دې خبره باندې ځان پوه کړه جناب چې کله مونږ سره لکه صبر وکړه مخکې ته وایم وثالثها يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدي ومجاهد وشعبي وروي أيضا عن ابن عباس والحسن والضحاك. دا خبره واوره جناب چې د زمونږ کوم قول دی زه چې درته کومه خبره ثابتوم او زما چې کوم نقطه نظر دی هغه د ابن عباس قول نه ثابت دی. کله چې ابن عباس قول نه زما د نقطه نظر ثابت دی جناب نو ته دلته زما په قول باندې اعتراض نشي کولی. ته خو ابن عباس نه غټ مفسر نه یې که نه. یوه خبره واوره. بله خبره واوره تا وویل چې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها راضي شوه. ها نو دا خبره واوره لکه بخاري نه چې ته پیش کړه نو ډېره به ښایي. فغضبته ولا الفاظ دي که نه. نن درته بخاري نه دوه روایتونه درته راوباسم چې هر دوه په بخاري کې دي. د بل ټایم واخلي خو چې ته وایي خیم چې هغه څه ورته وایي راضي شوله که نه بلکې خفه شوه او غصه شوه او غضبناکه شوله. علي جان یو تکبیر اجازه راکړي ته به سرغو حواله پیدا کړي. نه اجازت بالکل د تکبیر اجازت ته نشته. لږ به آرام سره خرغو دا خبره واورئ. زړونو کې وایي مسلمانانو زړونو کې وایي الله أكبر ولله الحمد كبيرا. यो रिवायत ځان سره نوٹ کا. اسلام 360 के मुताबिक 4240. यो रिवायत دغه دی بالکل واضح ده. صحیح شو چې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها په میراث حواله سره کله چې حضرت ابوبکر فیصله وکړه نو دغه الفاظ وګوره. مکمل روایت که تاسو غواړئ چې روباسئ نو ځان لپاره روباسئ. ټیم یو دقیقه لا پاته د قاری صاحب کې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها کله چې د حضرت ابوبکر هغه خبره واوریدي نو هغې نه پس هغه خفه شوله. روایت کوم الفاظ دي هغه غضبت ولا الفاظ دي فغضبت هغه خفه شوله او تر مرګ ساته پورې چې کومه دی حضرت ابوبکر سره خبرې ونه کړي بلکې قطع تعلق یې ورسره وکړو. نو جناب داسې دی چې هغه خوشحاله نه وه په دې فیصلې باندې. دا خبره ستاسو اصلا څه ورته وایي چې بالکل واضحه ده چې قابل قبول نه ده بلکې فغضبت الفاظ دي چې هغه غصه شوه په دې خبرې باندې خفه شوه. او د بخاري حدیث دی چې من حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها سره حواله سره ده چې چا زه غضبناک کم هغه حضرت فاطمه غضبناکه که. لږ صبر وکړه چې زه ته دغه حدیث د پیغمبر خدا دم ولګوم.
وخت یې پوره سو، وخت یې پوره ده. بو ما خبره خیر نه دا به زه ته ولګوم دا به زه ته وروسته ولګوم پیدا چې کړه، ته وروسته زه د دې خبرو جواب درکړم، وروسته یې پیدا کړه، در سره نوټ یې کړه د زړه وای سره. وای ته دې خبره جواب راکړه. داسې مناظرې ته زه د زړه سره تیاري کوم. قدرمنو دوستانو، مجددا السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم لعن من لعنهم إلى يوم الدين. قدرمنو دوستانو وقسي علي جان نن لا رورك دجيني إمام نسته، بإمام تفسير نسته، بإمام رواية نسته، يا مسندي يا عطياء إمام تولارده، يا بخاري شريف تولارده، يا بل كتاب ده لك يتيم ولارده. لخبلو كتابونو ديو كتاب جواب نسيكو يلي دي شرح دي نهج البلاغي دي ابن هيثم فرضيات نيمن يخبل الكتاب لخبلو كتابونو إنكار كول مسلمانان ورونو يو بل زي تراسية بل زيتا اے قدرمندو دوستانو راس دي بل امام دست پسې وګوره نن دزونه دي علي جانه ما خو تر اوسه گزاره در سره کوله معلومه کوه خدا دي عام وشایو په ما حق د دوی ته به زه حقیقت ښکاره کوم. مسلمانانو ورونو دا کافي دي شیخ کولینی کتاب دوم جلد او 120 صفحه ده. مسلمانانو ورونو وګورئ په دې ځای کې اول په باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا زنانا خزي لزومه کول عقار نه لیاوش میراث نسی وړلای. مسلمانانو روایت وګوري عن ابي جعفر عن ابي جعفر عليه السلام عن ابي جعفر عليه السلام قال امام جعفر عليه السلام واي النساء لا يرثن من الأرض خزد زمك ميراث نسي أخي استلاي ولا من العقار شيئا دي اتش نسي أخي استلاي. الله أكبر لا إله إلا الله. كبروا يا أهل السنة دي ما بوخك نرغن دي تكبرون وياستا دي ما بوخك نرغن دي الله دي واحد ذات دي أحد ذات دي لا شريك ذات نم أخليا. إمام جعفر عليه السلام واي النساء لا يرثن من الأرض. امام صادق عليه السلام وايي سخزي لجزمك ميراث حقنا لري سوا يخلي او ندي عقار شيئا دي اتش حقنا لري سوا يخلي. الله اكبر. مسلمانانو وګوریا دې بل کتاب تراسه اوس دې مو کتابونو باندې مسلمانانو دا دز ته پسې ګوریا مسند ابي يعلى ادي تا څومره کتابونه می درته پیش کړل علي جان خو یو کتاب دین راځي دی یو امام خبره دین راځي ټول امامان دی په دیوال وويستل. مسند ابي يعلى ته وګوریا مسند ابو يعلى موصول دولسم جلد 109 صفحه ده. اي مسلمانانو عام شيو فاطمه رضي الله عنها الله اكبر كارثه وتخديدين. اي مسلمانانو الله اكبر كارثه وتخديدين. الله أكبر. الله أكبر. وقسة قالت جاء فاطمة راغلة إلى أبي بكر فقالت ورتوي ويل يا خليفة رسول الله يا خليفة رسول الله يا خليفة رسول الله. فاطمة رضي الله عنها أبو بكر تخيل خليفة دي رسول الله واي دي ميراث بو أړه غوښتنه جنې کوي. قال أبو بكر ورتوي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سي أنبياء ميراث نه پرېږدي. فقالت فاطمة ورتواي أنت ورسول الله أعلم أنت ورسول الله أعلم. إيه أبو بكر أو رسول الله علم لري بوها لري ورباني خبر ياستا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد كبيرا. لله الحمد لله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله راپورته کړی دا دوستان دا علما راپورته کړی ارسه در مال ته درم زدا لای بندوم در مال ته مبارک موسی اکسا ومليونونو واري مبارک سه ومليونونو واري مبارک سه. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى عظيم سلطانك. دادي الله أكبر.
اکبر ولله الحمد. دا له اهل بیتو سره د اهل بیتو میدان مو ولیدل. مولانا فرمان صاحب الله اکبر الله اکبر ماشاءالله کاری صاحب مبارک شاه ټول مسلمانانو وروڼو ته مبارکباد ما طرف نه او ټول مسلمانانو ته د خوشي یو غټ میدان چې په کوم موضوع باندې د بحث راوړیو او مناظرې چیلنج کولو هغه موضوع باندې خپل دومره ردونه وکړل خپل ځان خپل شرمنده کړو او لاړو بل اسلام 360 نه د دلایل ورکول حالانکه اسلام 360 مو په نسبت باندې علما کرام فرمایي چې دا معتبر نه ده د ډېر هیر پیر شوی ده. بهرحال الله رب العزت چې کوم د سرخورو کړو او الله فضل وو چې الله رب العزت خ شرمنده کو وتخته چې سبب پیدا ونه وای چې وې شړلو سبب پیدا ونه وای چې کوزې کړم سبب پیدا ونه وای چې توهین وکړو او دا به هم دغه خبره کوي خو دا ریکارډ موجود ده ان شاء الله هر یو ملګری سره خې نشر کوي خو چې کوم دا ورته اوس په دې هغه باندې چې کوم دا ټول ملګری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب محترم یو ملین وار مبارک شه په د مبارک اخلاق کې د الله په نور هم برکتونه واچو. الله اکبر. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. د ابابیل زمریانو ته د ټولو ته مبارک وي. د علي حیدر بچانو ته د مبارک وي. د علي حیدر بچانو ته ګوریا یو خبر اعام شی ول امام نه و یو خبر له اهل بیت نه و یو خبر له دولس امام و مولانا نعمان سی و د جړ سره مليونونو واری مبارک سره. قاری سے محترم یقینا څنن په قبر کې دا ټول صحابه کرام خوشحال وي لکه څنګه جمدی صحابه کرام اورد خوشحال لا ان شاء الله حضرت علی رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول صحابه کرام باندې ان شاء الله په خپل روزو کې په خپل قبرونو کې خو خوشحال ان شاء الله. الحمدلله. السلام علیکم مبارک شه قاری صاحب وعلیکم السلام خیر مبارک. قاری صاحب اجار الله خو دې نن ته د حضور حضور صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدین او ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین او 1,24,000 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دیدار پتر نصیب کړي. الله امین الله امین. الله اکبر اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رب اے جهنميانو د جهنم لاره د مازه د دته بیا ځان په حق ښکار کیږي سینا بیا ځان په څه شورت ښکار کیږي سینا نه راځه ندای قرآن ده ندای پلانی ده كلمة الحق يريد بها الباطل. هذه إمام علي رضي الله عنه وأرضاه خبر ده څونه خوندوره خبره ده ندای قرآن بلاد قرآن درو ګرځيږه لدین نامو لاندې په خدای قسم مجوسیت پروت ده د دې نامو لاندې یهودیت و نصرانیت و الحاد و کفر و شرک و ضلالت و جهنمیت پروت ده. بشک یو عالم به په دا 1400 کاله کې تاسې ونه ګورئ چې هغه دې ویلي ندای قرآن ځکه د هغوی هر حرکات هر خبره قرآن ده. الحمدلله دا دومره په میلیونونو کتابونه ستاسې وګورئ دا ندای قرآن نه ده دا څه شی ده. دا دومره احادیث د رسول الله چې وګورئ دا ندای قرآن نه ده دا څه شی ده. دا د موږ علماو ټول عمر په دې قرآن او په دې احادیثو په دې دین ځانونه قربان کړل دا څه شی ول وسته راغللې سیکولره ملحده پټ ملحده ښکاره ملحده د مفتی په جامه کې ملحده د قاری په جامه کې ملحده تسې نن راغللې ندای قرآن بلا دی ندای قرآن درو ګرځيږي بلا دی ندای اسلام درو ګرځيږي. که تاسې اسلام ما ته ثابت کړی وو که تاسې همدغه جمله ما ته ثابته کړله زه به بیا د عمر بچی نه یم خو د میدان ته سر راښکاره کړی والله که مو پرېږدمه ای منکرین د احادیثو ای منکرینو د احادیثو که د ما پلار وې په خدای قسم کافر به درته وایمه که د ما ورور یې په خدای قسم کافر به درته وایمه. دا مفته خبره نه ده. ته د راولاړ سې 1400 کاله بعد د مسلمانانو ایمانونه او عقاید ور خرابوي په دین او په قرآن او په اسلام باندې نیوکې کوي دین او قرآن او پیغمبر به بې ارزښته بولي او موږ به بیا ته دلته به بیا مشوکه راښکاره کړی وای موږ ته خلق ملحد و سیکوله نو ملحد څه وړي ټیمان پسې راځړېږي
بالکل قاری صاحب بالکل ها کافر څو وړوي له اسمانه وریځ درته راټیټ شي په وریځ کې ولیکلی شي چې برکتۍ کافر شوی ده الله اکبر بالکل نه قاری صاحب یا په والله بالله که مو پرېږدم داسې به څرمنه درنه باسم لکه له روافظو شیو نسي مې ایستلي انشاءالله که دې رب رضا خوښ ان شاء الله قاری صاحب اوس مې در پام کېږي څوکه مې در پام کېږي خو خبره دلته دا ده چې زه تنها یم په ما خپرونې ډېرې دي ځکه یو ځای د قرآن عظیم شان بل ځای د رسول الله سیرات بل ځای د صحابه و دفاع بل ځای د امهات المؤمنین دفاع د اهل بیت و دفاع خو کله کله به که خدای کوي داسې څرمنه درنه باسم داسې څرمنه او د دې عذابونو انتظار کوي دا اوس مې قرآن کې د الله جل وعلا کومه خبره درته وښودله د دې انتظار کوي دا د رب خبره د قرآني خبره ده دا دغه غلام د صحابه و درته رانقل کړله دا یاد وساتئ په نن او په سبا پسې مه کېږئ رب جل وعلا به دا خلق درته راګیروي په داسې عذابونو کې او تاسې به هم ورسره سوځئ دا حمایت کوونکي تر څنګ ولاړ بیا د رب نه معاف کوي دا د رب سنت دی بیا چې کله راځي عذاب یا لاندې هم ورسره سوځئ بېشکه الله دې مو تاسو ته هدایت را نصیب کړي